مشرانو متل دی وی کارغه د خاروت له زده کول خپل تیر دلته مشران کشران دومره ښکلي شاعران دي چې زمونږ نه هغه خپل لنډ خطا کو خو زه 15 کاله د دې پیړ نه بهر یم پنجاب ته تلم زه ورته یو زوړ نظم ووایم خان ملک ته غریب حاله ورپه یاد شي ای صاحبه چې محتاج شي د ووړ 15 کاله پس بیا د کوڅې ور وډبېدو چې څنګه را بهر شوم یو خان وخندېدو بچي ته مې اواز که کټ راوباسه دستي خان کېناستو په ځمکه مړه پرېږده و مستي ما وې څادر ته کېنستا جامې دې قیمتي خان وې حرام حرام شه دې ته نه وایي دوستي خبره یې په زړه وه خو وښکې یې رپېده چې څنګه را بهر شوم یو خان وخندېده وی بابا دې را ونوت که سمانه مرور دی بېګا مې نیکه قار شه په دې یو الله خبر دی چې خوښ مې د نیکه دی نه زما د زړګي سر دی ما وی خانه خبر شه هغه تللی په سفر دی 4 کاله پوره شو په عقبا د رسېده چې څنګه را بهر شوم یو خان وخندېده وی سحر نه تر ماښامه که یې وکړم صفتونه نصیب د شاعروره د بابا شان عزتونه الله دې ورته ورکړي اتوانه جنتونه پښتون و د پښتو پکې پراته وو عادتونه زمونږ د لارې ملو په یوه به پوهېده چې څنګه را بهر شوم یو خان وخندېده پوه شوم خانه که څه ورځې د اوټونو دي دا له ساته وخته د غریب د صفتونو دي کېږي مړه به شي وعدې د حاجتونو دي تپوس په 4م کالي د مړي د یادونو دي خو اوټ د خدای په نس غواړي حقدار ته رسېده چې څنګه را بهر شوم یو خان وخندېده راغلی دی کوڅې له د اوټونو امیدوار شي خیرخوا د غریبانو مسکینانو مددګار شي د اوټ په وخت به چوړی چې اوټ واخلي نو بیا پلار شي عوامو نخره جوړ کړي ډنډه واخلي او خرکار شي بادر په پوهولو خو عوام نه پوهېده چې څنګه را بهر شوم یو خان وخندېده